پاکستان ولې امریکا ته په زارو دی د څه سزا ورته ورکوي همدارنګه دا چې د افغانستان پوځ به څنګه د پاکستان په لاس جوړیږي ښه راغلاست او ستړي مه شئ په دې اړه نن در سره په دې ویډیو کې پوره او مهم جزئیات شریکوم نو هیله ده چې د ویډیو تر پایه مې ملتیا وکړئ پاکستان امریکا ته په زاریو دی چې په افغانستان کې د وروستیو پیښو سزا ورنکړي تر شلو ډیرو امریکایي سناتورانو دغه هیواد له طالبانو سره په مرسته او امریکا ته په اوږده خیانت تورن کړي او په دواړو یې د بندیزونو غوښتنه کړې ده خو یوې پاکستاني وزیري ویلي دي چې امریکا او ناټو دي افغانستان کې د خپلو نابریالیو هڅو غچ له دغه هیواده نه اخلي ډېرې نښې دا دي چې د افغانستان د وروستیو پیښو له امله چې طالبانو سره د پاکستان د مخامخ پوځي لوژیستیکي او مالي مرستې پایله بلل شوې اسلام آباد له پراخېدونکې نړیوالې ګوښه کېدنې سره مخامخ دی دویمه خبره دا ده چې پاکستان اوس ورو ورو خپل هغه تکلونه برسیروي چې د افغانستان د امنیتي سکتور ولکه کول پرېښي د دغه هیواد یو جګ پوړي پوځي بي بي سي اردو ته ویلي دي چې د آی اس آی مشر فایز حمید کابل ته د وروستي سفر پر مهال د نورو مسایلو ترڅنګ طالبانو تعهد هم ویلی دی چې پوځ به پاکستان روزي دغه غوښتنه پاکستان له 2003 کال وروسته چې د افغانستان نوی پوځ بیا په جوړېدو شو مطرح کړي او هر ځل بیا کابل په مستقیمه او غیر مستقیمه رد کړې ده اوس چې هغه پوځ د هلمند د طالب والي ملا طالب په وینا د مرتد پوځ په نامه له منځه یوړه نوی به د طالب حکومت څخه د جوړجاړي له لارې د اسلام آباد په خوښه جوړیږي یوازې پوځ به هم نه وي ټول وسلوال ځواک به د استخباراتو په ګډون د پاکستان په خوښه غوره کیږي او روزل کیږي سرچینې وای پاکستان لا د مخه دا پلان سنبال کړی دی چې د طالبانو د اوسني پوځ ډلګۍ او ترڅنګ به چې ډیره برخه یې د حقاني شبکه ده نور پوځیان د هغو افغانانو له منځه غوره کړي چې پاکستان کې زیږېدلي او د هغه هیواد تر ایډیالوژیک اغیز لاندې ستر شوي او کورنۍ اوس مهال هم د کډوالو په توګه پاکستان کې اوسي درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه مو راسره ملتیا وکړه دا د پاکستان پټ پلان او نور جزئیات چې موږ له تاسو سره شریک کړل تاسو هم په دې اړه خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ موږ هم ستاسو نظرونه انتقاد پیشنهاد په پوره حوصله لولو تر بیا بلې ویډیو الله مو